بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، مونږ یوټیوب هم شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. سیاست خو ګوره چې کله وطني حالات داسې سیاست به کوو، د کرکټ دغه به کرکټ خبرې کوو، او کرکټ خو زموږ هغې سره داسې مینه ده چې نه ختمېدونکې مینه ده. نو نن به زه تاسو سره د کرکټ یو څو خبرونه شیر کوو. تاسې به خبر شوي یاستئ عزیز الله فضلي صاحب بیا چیرمین سو، یو ځل بیا راغی د پاکستان سره زموږ سیریز. بعضې خلک یې لغوه شو، بعضې خلک یې چې څنګه چل به کېږي هغې په اړه باندې خلکو غوښته چې په دې خبرې وکړو. نو راغلو در سره اوس ټولو نه اول عزیز الله فضلي صاحب چیرمین سو. دا مبارکي ورته ځکه وایو چې یو ځل مخکې هم چیرمین شوی و او اصغر لرې کړی و، ټیم کې یو څه که لږ پاتې شوی وای، ښه تحولات به یې راوستي وای، مګر موقع ور نه کړل شوه. هغه انګریزان یې everybody deserve a second chance. دا چیرمیني چې اوس هم ګوره پخه نه ده، دې ته انټرم لکه اوس کیدای شي هر ټیم چې وخت راشي بل ښه نظام لکه مکمل نظام دغه راشي، بدلېدو امکانات شته که کار یې ونه کړ. نو عزیز الله فضلي صاحب ته ډېر ډېر مبارکي. زما په نظر دغه نورو کاندیدانو نه دا ښه و. فضلي صاحب څنګه سیکدم چیرمین سو؟ زما د معلوماتو په اساس باندې اصغر پرون د ټیم منیجر ته زنګ والی چې تاسې د افغانستان د کرکټ ټیم بو نه ځئ سریلانکا ته. زه ځان سره د طالبانو یو د میډیا برخه کې یو دی خوستی صاحب نومیږي، هغه خبر نه و، هغه ته یې ویلي چې هلته کرکټ میچ دی، هغې ته دې بوځمه زو را سره لاړ شه. مګر د ټیم منیجر ته یې ویلي چې لوبغاړي هغه به ما سره راځي، طالبانو مشر لوبغاړو نه پوښتنه کوي چې تاسې څوک کپتان غواړئ. اصغر صاحب پلان داسې جوړ کړی و والله اعلم، مګر انفارمیشن مطابق چې دی به ورته وي چې هغه ټامي فرحان کسکر یوسفزي زه لرې کړم، قصدن د غیر سره وه، او دا وګوره ټول لوبغاړي ما غواړي. نو چې ټول ما غواړي زه باید کپتان سم، زما ریکارډ هم داسې ښه دی، او ذهن کې دا و چې سریلانکا ته ټیم دی بوزي د ده په کپتانۍ کې. نو موږ خپله برخه کوشش وکړه، پیغام کاري خوستی صاحب ته د چا په ترو ور ورساو چې پام کوه کرکټ کې دې شینو کې ګوتې ونه وهې، دا خلک همداسې دي، دا 20 کالو راسې تاویږي را تاویږي، او کرکټ نه ډېر په مشکله دوی نه مونږ خلاص سو. نو که کرکټ کې مو ګوتې راووالې هغه ملي بیرغ سلسلې به هم هیرې شي، دومره غټ غوبل به جوړیږي. نو غوبل مه جوړوئ، هېڅ ضرورت نشته داسې په منډه تړلو باندې د ګمارنو چې هر سړی را پاڅېدلی دی او کس ګمارل کیږي، د دې خپل خلک کار باید اهل کار ته وسپارل شي. مګر اوس فی الحال اضطراري حالت دی، په اضطراري حالت کې به تاسې ډېر خلک ګورئ چې ګمارل کیږي به، خو دا به بیا وخت سره ښه خلک د کار خلک راځي. فی الحال چې کوم خلک ګمارل کیږي یو شی پکې چې دا کرپټ نه دی، ګوره دې کې به کرپشن نه غلا دا خلک نشي کولی. نو دا یو ښه کار دی. د عزیز الله فضلي صاحب ټاکل ځکه دغه شو چې هلته هغه اصغر صاحب یو ځل بیا ذهن کې لوړه چې کودتا وشي، مګر عزیز الله فضلي صاحب وټاکل سو. د دې ټاکلو یو بل عامل دا دی چې فرحان کسکر یوسفزی چې په لندن کې ناست دی، هغه هم دا چغې والی چې زه برحاله چیرمین یم، زه د هغې ځای نه چیرمین یم، افغانستان ته نه راځم، قدم نه درېږدمه او مګر چیرمین یم. نو هغه هم یو مشکل جوړاوه خلکاوه د پاکستان خلاف زموږ چې کوم لوبې دي هغې دپاره. هغه داسې چې هغه غوښته چې مطلب اما سریلانکا کې خو کسکر دی که نه، کسکر خو ګوره ځکه زه ورته یم د کرکټ کسکر د عقل کار نه کوي، عجیبه خلک یې ګمارلي وو، خدای خبر چې دی چې وایم دا ماسټري لري په تیسي کې، خدای د دې ماسټرۍ سره عجیبه خلک یاستئ، والله وطن مو غر کو پر کوي. ورته فکر وکړه دی چې سریلانکا کې دې وشي، سریلانکا حکومت نوی تازه دغه اعلان کړی و پرون چې 10 ورځې چې دې هېواد ته هر څوک راځي باید کرنتین شي 10 ورځې. نو ستا ملي ټیم چې سریلانکا ته سبا بل سبا لاړ شي په 23 اګست باندې چې 10 ورځې دا کرنتین شي، بیا هلته د کرنتین نه چې راوځي او میچونه شروع کوي، دومره وخت ورسره نشته. پاکستان سره هلته نیوزیلینډ را روان دی، نو پاکستان ورته چې دا سیریز مونږ په دې اساس باندې نشو کولی. دا خبره د هغوی دلیل صحیح و. نو موږ باید داسې لاره پیدا کړو چې دا سیریز لغوه نشي، ځکه دا د آی سی سی 10 پوینټه په هر یو لوبه باندې دي. زموږ نړیوال جام ته د تګ دپاره ښه موقع ده.
او یو گیم هم باید لغوه نشي. بل چې لغوه شي دې وخت کې زموږ کرکټ بورډ ته چې دی د ډالرو هم ضرورت دی ځکه حالات یې خراب دي. هغه فرحان کسکر یوسفزي خپله برخه ګوره بعضې ژورنالستان یې ځان سره نیولي دي ښه داسې دومره دا چالاکه و که نه هغه ماته وایي د خیانت نه دی کړی. تا خدای یو سړی چې امریکایانو یا دغه سره د برطانویانو سره کانټریکټر هغه خیانت نه کوي. کانټریکټران خو ټول خاینان دي. نو دا خبرې موږ ته مه کوئ او مې خلکو ته کوئ که خاین دی که ماین دی خدای ورسره پوه شه. انشاءالله څوک چې ظلم کوي ناجیزه کوي ولس سره زیاتی کوي ښه ورځ به د نړۍ په یو ګوټ کې هم نه ګوري. نو فرحان کسکر غوبل جوړاوه هغې غوبل په اساس باندې چې دی فضلي صاحب راغی نو هغه سریلانکا کې دا اوس امکان نه لري چې وشي. د دې په برعکس افغان کرکټ بورډ باید اوس عقل نه کار واخلي. هغه د بجلیګر مولانا صاحب خبره جوش نه هوش پوه شوې سوډا واټر بوتل به ځان نه جوړی چې ټس هوا دې وځي. نو هوش نه کار واخلئ. پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړئ ایم ډي وسیم خان سره یا احسان مانی کېدای شي بدلم شي رمیز راج هم راشي نږدې وختونو کې د وخت پوره کېږي په 15 تاریخ باندې. نو چیرمن دغه عمران خان سره دوی میلاویږي کېدای شي یا دا ایکسټینډ کړي یا رمیز راجا راولي. خو ایم ډي وسیم خان سره خبرې وکړئ هغه ته وایه چې ګوره موږ پوهیږو چې ستاسې ټیم 2 میاشتې کېږي آن د روډ دی مطلب انګلستان کې و ویسټ انډیز کې و اوس چې راشي او دغه سلسلې کرنټین دا ورته ګران هم دي او بیا به هغې وروسته نیوزیلینډ سره هم لوبي. نو په دې اساس موږ حاضر یو چې پاکستان کې دا لوبې تاسې سره په خپل کور به توب وکړو مګر شرط په دای چې د 3 ون ډې سره باید 3 T20 موږ ته راکې. نو په مرګ یې ونیسه او په درد به راضي شي. که 3 نه 2 T20 خو پاکستان خامخا موږ سره کوي او دا 2 T20 ایکسټرا هغه دغه پیسې دغه ورته نه یادوم 3 میچونو د ایکسټرا 2 T20 کې $1 ملیون چې دی کم از کم یا زیات زموږ کرکټ بورډ ته راځي. پاکستان کې موږ ته دغه پلاس ډېر راځي سپانسرز هم ډېر راځي زموږ د ویورشپ دا دغه چې دی میډیا رایټس هغه هم چې په چا باندې خرڅېږي هغه به هم ګران خرڅېږي او ګیټ منی دا میچونه باید په پنډۍ کې وشي راولپنډۍ اسلام آباد سره خوا کې یا اسلام آباد کې زموږ ډېر پښتانه چې په دغه کې اوسېږي په پېښور کې یا بل ځای کې هغه به ځان راورسئ او کلارې دې میچونو ته د افغانستان بیرغ به هم پکې خوځېږي کېدای شي بعضې د مدرسې طالبان راشي سپین بیرغ هم تاو کړي نو ښه ده ملي وحدت په مسره تامین شي. 20 کاله چې موږ د نورو خلکو خوړی شو تاجکانو د پلانکیانو او ډینګریانو پرېږده د خپلو ورونو سره به هم راتلونکي 2 کاله ګزاره کوو چې تر څو پر سم حکومت راشي انشاءالله همدا بیرغ به ټاکل کېږي او بل بیرغ چې هغه فقط د حزبونو بیرغي. نو زموږ دپاره دا په اقتصادي لحاظ باندې زموږ کرکټ بورډ ته ډېره فایده ده. ښه اوس راځو موږ او تاسې ته ولس خلکو ته ولس ته فایده دا ده چې پاکستان ته به پاکستان کې ماتې ورکو. زموږ پلیران د راشد خان صاحب فامیل هم هلته دی د زیاتو پلیرانو فامیلي کسان هم هلته دي. نو په پاکستان کې چې لوبه دوی به نورم جذبې سره او هغه ایکسټرا پیشن سره به لوبه کوي او انشاءالله زیات امکان شته چې هلته پاکستان کې موږ پاکستان مات کو. سریلانکا کې یو مشکل دا جوړېده چې دغه کرنټین او سلسلونه چې وتلي وای زموږ مات اټکل باندې خامخا موږ یا به 3-0 کې بیله یا به 2-1 کې پاکستان نه دا میچونه بیلل هغه ځکه زموږ پلیرانو بیا وی چې ولا موږ ستړي وو ذهني هم سینو او بیا به بورډ دغه اصغر افغان ته بیرته لیره جوړېده چې کپتان کېده. خو فضلي صاحب راغی د خیر هغه کیسه ختمه شوه موږ باید مخکې لاړ شو پرمختګ وکړو او دا نور چې اصغر افغان دی او دا خلک هیله هغه کېدای شي ایرپورټ کې تاسې عکسونه وایي که هلته چېرته نه یا چېرته تلی نه یا به لاړ شي یا هغه خپل کار دی چې هر شی کوي مګر هغه کس ملي اتلي چې خپل اتلولي وښي هغې نه وروسته بیا کلارې کینې دروند سنګین او په چې چا ورته وي چې راشه کوچینګ وکړه وایي که چې چا ورته وي چې مې کوه هېڅ ضرورت نشته یو بل کاروبار یو شی وکړه. ضروري ده چې عبدالله مزاریم را میدان ته شي دا خلک تاسې په خپلو ولیده څنګه 15 ورځې 6 ورځې د دې دغه نوې شوې د نوي اضطراري حالت دی. اوس هم عبدالله مزاري بیل عبدالحمید حماسي سره ګوري هغه دغه چې اصغر نوروز منګل او دې خلکو د جنرال موبین او کاری خوستی ته دغه کړې وه ډوډۍ کړې وه
هغه راغوښتي چې راشه ډوډۍ مارته کړې ده خو بیا خلکو ته دغه بیل خو د همداسې نور خلکو نور چینلونه استعمالول چې ستاسې شخصي ګټه نه وي. اوس ګوره موږ تاسې ته وي دا طالبانو نظام چې دی کې ګوره مانه دا یوم زیات خلک نه پیژني. زه هغه د قطر لیډرشپ پورې صرف ما پیژندل نه دي ما پیژني ما ورسره خبرې هم کړي دي نو دا مګر مونږ خو دې دپاره مبارزه نه کوو. دا خو ډېر فضول کار دی چې ته را میدان ته شي چې ما ته چوکۍ راکړه چې اهل کار په کار پوهېږي دندې ته به راځي خپله به دې وطن ته خدمت کوي. معاش چې اخلې د معاش په بدل کې کار کوي وروره بس خدمت نه سر وخوره. خو دې وطن کې دومره فساد شوی چې څوک معاش واخلي او په ایماندارۍ سره کار وکړي هغه ته هم سلام. نو هیله ده انشاءالله د فضلي صاحب نه چې کرکټ مخکې بوزي په طریقې باندې د یو څه مشکلات لري باید هغه هیر کی او په طریقې سره چې دی مینې محبت سره خپل ښایسته ټیم جوړ کړي او هغه ټیم همداسې مخکې لاړ شي. کرکټ بورډ ما ته دې نه مخکې هم ویلي دي چې سریلانکا کې راشه هلته کامنټري وکړه. اوس خو خبره پاکستان ته شوه نو پاکستان ته هم کیدی شي موږ ته همدغه شی چې دی په هغې باندې دوی کار کوي. نو موږ د کرکټ بورډ دې دپاره نه ګوره فرحان کسکر یوسفزي سره هغه 2019 کې مه په دغه کې کامنټري کړی او مفتو ښه 1 روپۍ هم نه ده اخیستې. هغه ځای نه چې زه فرحان کسکر یوسفزي او د ادارې د سیسټم خلاف شوی وم تر ننه پورې ګوره چې څومره استعداد هم ته ولرې که نه چې د دوی چاپلوسي ونه کې تاسو ولې د بعضې وخت خلک غریبانان روغوښته هغې باندې یو چا ورته وي چې لږ د دې فرحان کسکر صفت وکړه که نه لاله هغه غریب دوکه شو یو صفت دوی وکړه او تاسې مجاهد ولس بیخ بنیاد د هغې غریب وایسته. نو همداسې در باندې کول ځکه موږ نه غوښته د فرحان کسکر یوسفزي سره کار وکړو په دې اداره کې او ماشاءالله دونه دا نورم خاینینو په دې اداره کې ښه د دې میډیا او دغه څانګې چې یو تکلیف یې ونه کړه چې یو زنګ یې والی وی چې شینواری صاحب ته غواړې چې کامنټري وکړي مثلا مونږ هندوان راغواړو دا دومره په هندوانو مین خلک وو چې کله به یو کس راغوښته کله به بل راغوښته او داسې چل به یې کاوه چې مثلا پیسې به ورسره نیمې کړې هغه بیل به یې پوره لیکه نور به سره خپلو کې شریک وو د هر ځای کې دا غلو زموږ غوندې خلک یې ولې نه وي ورته معلومات و چې دې سړي ته چې دی دا خبره جرأت هم نه لرو چې ورته وکړو ځکه سمدستي مه خرابۍ زه خو دا شي نه منم ما خو الله ته ځان سپارلی واحد هغې رب باندې یقین لرو او د ټولو نه یې ښه ساتلي وو هغې رب باندې چې یقین ولرئ چې هر ځای کې لاس ورچی که نه به سره زر کېږي دا سټاک مارکیټ کې موږ چې سټاک واخلو مخکې به م چې واخیسته شی به ښکته روانو اوس یې چې والو پورته شي. دا کرپټو کرنسۍ والا مارکیټ دی دې کې چې څنګه خلک یې ولا دا شی مثلا ایتیریم چې دی 1300 ته نه راځي یو وخت کې 4000 کې و ما ورته زه به یې همدې 1300 او 2000 کې اخلم انتظار هماغه 1300 ولسو 1400 کې مو واخیسته اوس بېرته دغه ته رسېدلی دی $3000 ته $3200 ته همداسې ای ټي سي پکې بل ما په 15 اخیستې اوس $50 کې دي ظالمانو مفتو کې الله پاک پیسې ورکوي دا څه ګرانه خبره نه ده خو ذهن استعمال کوي ذهن دې غلامۍ نه وځئ دنده منده دا شي نه چې دا غلامي ده د نن سبانۍ دنیادار ته نه یم چې مې کوئ غریبانو ضرورت په ستاسې هغې مطابق وکړه خو دا نور خلک د ذهن دې نه راوځه او انشاءالله پرمختګ پکې چې دی کیږي. ټول افغانان په راتلونکي حکومت کې انشاءالله داسې حکومت به جوړیږي چې هغې کې به زیاتر سیاسي خلک دا بعضې خلک چې اوس داسې خبرې کوي چې ستاسې حکومت خو اوس راغی دا حکومت ته اوس ولې نه راځي وروره ځان سره فکر وکړه مونږ چې طالب کوم سیسټم راولي اسلامي د هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظام دی موږ د هماغې پیغمبر پیروانان یو مونږ هغه نظام غواړو د هغې نظام ملاتړي یو د دې دا مطلب نه شو زه د طالب ملاتړی یم زه طالب او دې خلکو ملاتړی داسې ورسره ګروپ کې نه یم مګر نور که مونږ یو میشن ویژن لرو د افغانستان پرمختګ وګورئ که تاسې وی دا به څنګه طالبي تا خدای والا ټول اوس شرمېږئ د خپل ضمیر ته ملامت یاستئ هسې چټي مسلې جوړې کړي درته وي دغه بیرغ زما سره همیشه لګېدلی دا وګوره دا ټول 3 رنګه دی ښه ما نه زیات په بیرغ خدا که په دې افغانستان کې مین کس را پیدا کړي ګوره نړیوال جام ته مه په خپلو پیسو تلم هغه یو په کلیپ کې راغلو 4-5 سکنډه اشا تاسې هم کوته یاره 500 نه زیات 1 بلیون کسانو پر آلموست هغه میچ تاسې کتلی شي د آی سی سی په دغه باندې کتلی دی همدا ستاسې بیرغ یې کتلی دی مګر
هغه خبره وشوه چې هغوی حل کړه بس حل یې کوي. اوس چې تاسې په زول ارځئ کې لاریونونه کوئ په خپل وطن په خپلو خلکو بندیز لګوئ په کابل ایرپورټ کې چې څوک تښتي یا خو هسې هم تښتي دا 10 میلیونه نور غریب چې پاتې کېږي که نه په دې چې بندیز لګوئ د ورځ په قیامت به تاسې د دې ګوره الله پاک نیسي ځکه چې تاسې خپلو خلکو ته تاسې حق نه غواړئ. بس امریکا لاړه اشرف غنی لاړې دوستم وتښتېدې محب وتښتېدې فضلي وتښتېدې امرالله صالح غیب سو پنجشیر به نن سبا کې ختم سي وبنیول شي کیسه به جوړه شي یا به تسلیم شي هر شی شي هغه نور دی پاکستان ته تښتېدلي وو. نو سلسلې اوس چې څوک دي دا خلک غلط خلک خدای حاضر ناظر ونیسه ډایرکټ ور باندې نیوکه وکړه خو که سم خلک او ته ورسره 20 کاله خلاف وي نو هغه د ذهن نه د افغانیت ته خاطره د دې زړه او ذهن نه وباسه فقط افغان شه د اشرف غني طالب چمچتوب پرېږده فقط افغان شه د افغانستان ته کار وکړه که نور هېڅ شی نشي کولی هغې ځای نه ښه خبره خو وکړه که نه او انشاءالله راتلونکي کې اوس زه تاسو ته هېڅ نه یم تاسې به خپله وګورئ همدې ستاسې اورسیز افغانانو ته به زه داسې کار کوم چې تاسې را به د اشرف غني بابا د ده هغه سیسټم هیر شي تاسې به حیران شئ چې والله یاره افغانستان او داسې نن سبا ډیجیټل دنیا ده WWW هیڅ سرحد نه لري بې سرحد هر ځای ته رسېدی شي نو ډېر کارونه چې دي شفاف په ښایسته طریقې به ستاسې کیږي او انشاءالله تاسې اروپا امریکا دا هر ځای کې چې اوسېږئ همدې افغانستان ته به تاسې دومره فایده ورکوئ چې زموږ اقتصاد به هم په تاسې باندې راسمبالیږي. دا یو مکمل پلان غواړي هغې پلان باندې لګیا دی کار پې کومه چې کله وخت راشي بیا به را میدان ته کیږو داسې حکومت چې راشي چې هغې کې ګڼ شموله ټول شموله نه مطلب هغه خاینین باید پکې نه چې خیانت یې کړی ځکه چې هغه راغله خو بیا خو هېڅ فرق یې ونه کړو بیا خو موږ دپاره هېڅ بیا چې طالب په ځای اشرف غني چې هر څنګه ولږ تعلیم یافته خو و که نه نو بیا څه فرق سو نو داسې کسان باید نه په دې سیسټم کې راتلونکي سیسټم کې چې هغه خیانت کړی معافي بیله خبره ده مګر بیا باید را نشي داسې ګڼ شموله حکومت ته جوړ کړي چې د هر قوم د هر ټول افغانستان خلک پکې چې واحد افغانستاني دپاره کار وکړي پرمختګ دپاره. نو ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه ډېره مننه انشاءالله دا لوبې په پاکستان کې کیږي او زموږ کرکټ بورډ نه هیله ده چې پاکستان کې همدا لوبې ورسره وکړه همدغسې 3 یا 2 T20 ورسره ایکسټرا کا پاکستان به پاکستان کې ماتو د هغې به بیل خوندې ګوره کرکټ ټاکره چې د کرکټ ټاکره ده زه د پاکستان خلاف نه یم زه د یو وطن خلاف هم نه یم ما سیاست ویلی زه په دې باندې یقین لرم چې هر مسله باید په خبرو اترو حل شي که 100 کاله جنگ وکړي اخره کې به هم خبرو ته کښېنې هغې په ځای ښه دی چې په وخت کښېنې که تا لږ زیات واخیسته موږ لږ کم واخیسته هېڅ مشکل نشته خو چې د انسانانو ژوند ښه شي دغه موږ غواړو او همدغه سیاست دی همدغه اړیکې جوړول په څه طریقې جوړول په کوم وخت کې جوړول او څنګه جوړول دغه ټول انټرنیشنل ریلیشنز دي. ښه ستاسې ټولو د کتنو شیر کولو یو جهان مننه یو ځل بیا دا زموږ شینواري سپیکس فیسبوک یوټیوب او ټیک ټاک ستاسې رور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم.